سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د شنبه د 1440 هجري لمریز کال د سلفاخي 28مه او د 2016 زیږدیز کال د فبروري 19مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د ننګرهار ولایت په چمتلي ښارګوټي کې د خوږیاڼیو ښاروالۍ له لوري د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت د یوه سپورټي کمپلیکس د جوړولو چارې پیل شوې. د سپورټ ساحه په 3 برخو ویشلې چې په 2 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې له 2 ولایتونو 15 شپېته چپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ وشوې چې یوه ورځ یې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې پر امام صاحب ولسوالۍ سربیره د تخار له جواخه غر ولسوالۍ څخه چپندازانو ګډون کړی و چې په پایله کې 2 تنه د عبدالله پهلوان او سلام پهلوان بریالي او د ډالیو ګټونکي شول. د 11 لوبډلو ترمنځ د کابل فوټسال غوره لیګ اووم پړاو سیالۍ د دلافرزاده درې ترکمن لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د لیګ په شکل نږدې میاشت وړاندې پیل شوې وي، په پایله کې دلافرزاده درې ترکمن لوبډلې د 21 زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی او شقایق لوبډلې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. هیره دې نه وي چې د دغو سیالیو موخه د هیواد په کچه د غوره لوبغاړو موندل او د زون په کچه د فوټسال سیالیو لپاره د غوره لوبډلو ټاکل دي. او د نړیوال سپورټ له ډګره زیمبابوې سوپر 8 مرحلې ته لار وموندله. په نړیوال جام کې د زیمبابوې او ایرلینډ ترمنځ نننۍ لوبه د باران له امله لغوه اعلان شوه چې په دې سره زیمبابوې لوبډلې د 1 امتیاز په ترلاسه کولو سره د سوپر 8 مرحلې ته لار وموندله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.